یو سړی د خپلې ښځې لا دغه ټچ او دا غټ موبایل اخلي، دویم خاوند ولې نه کوي چې دغه موبایل ولاخلي؟ والله په دې خبره یقین وکړه چې د قیامت ورځ راشي ستا قدم به د ځای نه ونه خوځېږي چې څو پورې د دې خبرې جواب دې نه ورکړی چې دا مال مې په کوم ځای کې لګولی او د کوم ځای نه مې کسب کړی. خو بیا ډېره د خفګان خبره دا ده، یو مسلمان خپل نابالغه بچی ده، یو بچی ده چې داسې بچی چې هغه د هغه د اخلاقو د سمیدلو د ورانېدلو ټیم دی، د هغه د اخلاقو د صحیح کېدلو او د غلطېدلو ټیم دی. ته داسې بچي له په خپلو پیسو باندې دغه موبایل واخلي، والله د دې په ځای چې سیند ته ښکته وار چې قسم په الله په هغې به دومره مجرم نه شي لکه په دې خبره چې څومره مجرم شوی. بیا لا ډېره د بې حیایي خبره ده، یو سړی د خپلې ښځې لا دغه د ټچ او دا غټ موبایل اخلي، دویم خاوند ولې نه کوي چې دغه موبایل ولاخلي؟ دې خبرې یا دې لور د واده شوې نه ده او ته وله موبایل اخلي، تا ته په دې خبره پته نه ده چې نن په دنیا کې چې څومره بې حیایانې کېږي دا د دې په وجه باندې کېږي. ستانه به ستا رب تپوس کوي، د الله دپاره ورکړه نه کوې، د الله دپاره منع ولې نه کوې چې دا کارونه ته کوې؟ ته چې دا څپېړه موبایل اخلي مثلا، دا د قیامت ورځ را روانه، والله دا د ګناه ذریعه ډېره ده او د نیکۍ ذریعه کمه ده. اکثر خلک په دې کې په ګناه کې اخته دي